سره جلا کړو مترشدي بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحبانو اوس په پرچې باندې موږ تاسو بحث کوو سپیسیفیک آر ان اے انکو وایرس ما تاسو ته ډي ان اے انکوجینیسټي یا ډي ان اے انکو وایرس یا هغه ډي ان اے وایرسونه درو پیژندل چې هغوی سرطانونه رامنځته کول اوس په آر ان اے باندې څه ناڅه بحث کوو تقریبا اکثره شیان موږ تاسو د ډي ان اے په برخه کې کور کړل ځینې شیان چې پاتې دي ورباندې دلته ورباندې خبرې کوو هغه آر ان اے وایرسونه خو بې شمېره وایرسونه دي خو هغه آر ان اے وایرسونه چې سرطان رامنځته کوي هغوی ته موږ څه وایو آر ان اے انکو وایرسز مختلف شمېر داسې وایرسونه پیژندل شوي دي ډاکټر صاحبانو چې هغه په انسانانو کې سرطان رامنځته کوي خو هغه پرېږدي آر ان اے وایرسونه چې دي یو څه خطرناکه په دې خطر دي یا دې ته په دې خطر بعضې وخت ریټرو وایرس هم ویل کېږي چې دوی ریورس ټرانسکریپټیز انزایم لري ما تاسو ته ویلي وو او دغه د ریورس ټرانسکریپټیز انزایم په مرسته باندې دوی د انسان یا هم د هاست حجرې ډي ان اے ماتوي او هغه ډي ان اے مجبوره ده داسې تنظیم شي لکه د وایرس آر ان اے نو بالاخره دغه آر ان اے د وایرس پر څه شي باندې اړی د ریورس ټرانسکریپټیز انزایم د ځینو نورو انزایمونو په مرسته په ډي ان اے باندې اړی صحیح ده نو دغه د وایرس ډي ان اے چې کله جوړه شوه د وایرس ډي ان اے چې کله جوړه شوه هغه میکانیزم یې ما تاسو ته ویلي وو هغه نوې ډي ان اے بیا دوه کاره کوي یا به د هاست حجره مجبوره کېږي چې ریپلیکیشن وکړي دا معنی چې ټوله ډي ان اے داسې تنظیم شي لکه د وایرس دې ته موږ څه وایو ریپلیکیشن او یا کېدای شي دغه نوې جوړه شوې ډي ان اے د وایرس په واسطه باندې چې له آر ان اے څخه جوړه شوه دا ولاړه شي د انسان د هاست په حجره کې انټیګریټ شي او چې انټیګریټ شوه دې ته موږ تاسې میوټیشن وایو او دغه میوټیشن اکثره ممکن چې سرطانونه یا نیوپلازیا رامنځته کړي صحیح هغه میکانیزم ما تاسو ته ویلي وو دا فرض کړه چې ده آر ان اے ده صحیح ده یوراسیل فرض کړئ تایمین اډنین قوانین تایمین بنی نه اوکې یوراسیل قوانین تایمین سایټوسین اډنین فرض کړئ دغسې یو آر ان اے ده وایرل او موږ تاسو پوهېږو چې فعال نیوکلیوټایډونه موږ ګرځي په بدن کې یا هم د هاست ډي ان اے ماتېږي دلته به څه ورسره راځي اډمین دا یوراسیل د ګورېزان یو څه سره پیچلی صحیح ده سینه ده دلته به څه راځي اډمین دلته به څه راځي تایمین دلته به څه راځي سایټوسین دلته به څه راځي قوانین دلته به څه راځي قوانین او دلته بالاخره تایمین اوس دغه څه د ګوره دغه یو وایرل آر ان اے وه شته واوښته وایرل ډي ان اے ده که چېرته د خاص ډي ان اے ټوله ماتېږي او بالاخره راځي داسې تنظیمېږي لکه د وایرس ډي ان اے او بالاخره وروسته ماتېږي هره یوه نوي آر ان اے جوړوي دې ته څه وایي وایرل ریپلیکیشن دغه ډول سره به وایرسونه زیاتېږي په هاست حجره کې یا په میزبان حجره کې او که چېرته مثلا دغه ولاړه د انسان مثلا نارمل دغه ډي ان اے وه او د انسان په خپله ډي ان اے کې ځای پر ځای شوه یا د هاست حجرې د میزبان حجرې په خپله ډي ان اے کې ځای پر ځای شوه مثلا داسې دې ته بیا موږ څه وایي انټیګریشن او یوژولي دغه ریپلیکیشن په وخت کې حجره له منځه ځي کوم مشکل نه پیښیږي هغه حجره ختمیږي خو لیکن سرطاني خطر نشته خو انټیګریشن په وخت کې که چېرته دې انټیګریشن وکړو دغه آر ان اے نو بیا موږ تاسې پوهېږو چې په هغه وخت کې کېدای شي چې ځینې حجرات واړوي و سرطاني حجراتو ته صحیح ده یوه خبره په یاد لري آر ان اے وایرسونه چې سرطانونه رامنځته کوي ډاکټر صاحبان موږ یې په دریو ګروپونو کې ویشو یو چې دی اکیوټ ترانسفرمیشن وایرس ترانسفرمیشن څه معنا نارمل حجرات اړوي و سرطان ترانسفرمیشن اوښتنې ته وایي اکیوټ ترانسفرمیشن چې ژر اړوي او سلو ترانسفرمیشن چې لږ وخت ورباندې نیسي او هیومن ټي سیل لیمفوټروپیک وایرس دغه بیا د دې څخه جلا شوي دي البته دا هم په سلو ترانسفرمیشن کې راځي خو ځینې توپیرونه لري دا به د خیر وروسته ووایو اول اکیوټ ترانسفرمیشن وایرس اکیوټ ترانسفرمیشن وایرس چې دی ډاکټر صاحبانو آر ان اے خطرناکه وایرسونه دي چې په ډېر لنډ وخت کې یوه نارمل حجره اړوي سرطاني حجرې ته ډېر کم وخت کې په خوشبختانه چې دا په انسانانو کې کومه ستونزه نه جوړوي دا په حیواناتو کې اکثره وخت ځینې سرطانونه رامنځته کوي دا اکیوټ ترانسفرمیشن وایرسز په انسانانو کې تقریبا مشکل نه جوړوي خصوصا سرطان رامنځته کوي هم خو غیر سرطاني ناروغۍ رامنځته کوي په حیواناتو کې مختلف سرطانونه رامنځته کوي صحیح ده دا د حیواناتو لپاره ډېر خطرناکه دي ډاکټر صاحبانو
د اکیوټ ترانسفورمیشن وایرس ځکه په ډیر کم وخت کې د سرطان دغه اکیوټ ترانسفورمیشن وایرس دا مختلف انکوپروټینونه لري ډاکټر صاحبانو د ترڅنګ لکه د نورو وایرسونو ګګ جین پول جین او انولپ جین لري چې د یوه په مرسته سره دی بل اخره هم انټیګریشن کوي او هم ریپلیکیشن کوي زیاتیږي صحیح او په نتیجه کې د مختلفو سرطانونو سبب کیږي ډاکټر صاحبانو صحیح ده ښه البته دا په انسانانو کې نه په حیواناتو کې دا به د خیر زه تاسو وروسته ووایم خو بیا هم دلته دومره ورباندې پوهېږو چې مثلا لکه راس سارکوما په چا کې رامنځته کوي چیکن چرګان چې غوښې چې کله اخلي ګوري چې کینسرونه پکې وانه اخلي صحیح صحیح ده لوکیمیا سارکوما په چا کې رامنځته کوي ایوین مرغان فیلینز چې ته وایي فیلینز دغه ته وایي ډاکټر صاحبانو فیلینز د دې حیواناتو یو ګروپ ته یو پایلن ورته وایي که ګروپ ورته وایي ټول چې لکه پښې غوندې وي د پښې ذات لکه مثلا پړانګ زمری سپایناپ کې راځي ښه پړانګ زمری پښې او داسې نور دې ته فیلینز وایي صحیح ده ټول لکه یو رقم شکل له نظره سره پښې هم پکې دې ته په سره ته مونږ فیلینز وایي بووینز چې ته وایي کټاپای ورته وایي که چی ورته وایي تاسو دا غواګانې ماګانې او ګومیش او پلانکی او پلانکی دې ته بیا موږ تاسو چې وایو بووینز او همدارنګه پریمیټس به چې ته وایي بیزوګان دا دې هغه رقم شمپانزی د پلانکی د کورنۍ بیزو د سور بیزو د خړ بیزو د تور بیزو د هغه بل هغه رقم دي څوک چې بیزوګانو شو کېږي هغه یې ډېر ښه پېژني ښه په هر صورت سلو ترانسفورمیشن وایرس بیا چې کوم وایرسونه دي ډاکټر صاحبانو دا په قراره ترانسفورمیشن کوي او دا ځینې سرطانونه رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو ډېر په قراره سره صحیح ده دا هم په اکثره موږکانو کې ډاکټر صاحبانو په پشیانو کې او یا هم په غوایانو کې مختلف سرطانونه رامنځته کوي په خاصه توګه سره په دغه کې یو ځانګړی وایرس ته په دا سلو ترانسفورمیشن کې ډاکټر صاحبانو چې هغه څه رامنځته کوي هغه د دغه breast cancer in the daughter mice memory tumors په چا کې مثلا ته یو خبره په یاد لري دا موږکان چې دي په میماریان کې راځي صحیح په چا کې راځي تیل لرونکي یعنی دوی چې کله بچیان وزېږي دوی هم شیدې ورکوي له تې څخه کله چې یوه موږکه به ورته وایي یو فیمل ماوس صحیح اولاد وزېږي او هغه اولاد یې څه رقم وي لوري یعنې هغه هم فیمل موس وي صحیح او هغې ته دا شیدې ورکوي او دا د هغې تر څنګ په دغه سلو ترانسفورمیشن آر ان اے وایرس باندې اخته وي نو د دې په شیدو کې یو رقم فکتور وروځي ډاکټر صاحبانو چې هغوی ته موږ ته څه وایو بیټنر میلک فکتور او دغه بیټنر میلک فکتور بالاخره د دې سبب کېږي چې هغه د دې په دې چې کوم موس په شیدو پورې ده هغه بیچاره چې کله غټه سي او هغه بلوغ ته ورسېږي بالاخره هغه په څه باندې اخته کېږي په برست کینسر باندې اخته کېږي صحیح ده د سلو ترانسفورمیشن ګوره ډېر وخت یې ونیول تر څو هغه غټېږي او بالاخره بلوغ ته رسېږي نو څونه وخت یې ونیول مخ ته سپېڅه خو شپږ میاشتې کې موږک غټېږي شپږ میاشتې هم لږ وخت نه دی صحیح هغه داسې نه دي لکه انسانان چې کلو بال باندې ته رسېږي صحیح خو هر څه بیا تقریبا وخت ډېر دا لانګ انکیوبیشن پیریډ لري ډاکټر صاحبانو انکیوبیشن پیریډ خو پېژنئ نه په دې خاطر باندې موږ تاسې پوهېږو چې سلو ترانسفورمیشن ورته وایي او دوی مختلف سرطانونه رامنځته کوي په هر صورت دا هم په حیواناتو کې ګوري خطرناکه دي ما تاسې نومونه واخیستل صحیح ده او مختلف سرطانونه پکې رامنځته کوي یو بل آر ان اے وایرس ده ډاکټر صاحبانو هغه ته موږ ته څه وایو هیومن ټي سیل لیمفوما یا لیمفوټروپیک وایرس صحیح ده دا هم د سلو ترانسفورمیشن له خاندان څخه ده ولې له هغو څخه راجلا کړی ده سلو ترانسفورمیشن څخه په دوه خبرو ځکه چې یو دی په انسان کې سرطان رامنځته کوي آفرین او بل چې ده ډاکټر صاحبانو د دې د ترانسفورمیشن میکانیزم چې ده له هغوی سره مختلف ده صحیح ده له دې څخه البته له اکیوټ ترانسفورمیشن څخه هم مختلف ده له دې څخه هم مختلف ده دا به د خیره وروسته ووایي په یو بل سلاید کې راسي دغه مختلف آر ان اے انکوجینیک وایرسونه دي ډاکټر صاحبانو صحیح ده اکیوټ ترانسفورمیشن وایرسونه دي ما تاسو ویل چې لکه راسارکوما په چیکن کې رامنځته کوي او یا هم لیوکیما سارکوما په ایوین فیلینز او همدارنګه بووینز او یا هم پریمیټس کې رامنځته کوي دا په هغو کې البته چې رامنځته کوي لوکیمیا اینډ سارکوما سلو ترانسفورمیشن هم ماته مایس کیټس بووینز کې لوکیمیا اینډ لیمفوما رامنځته کوي صحیح ده لکه ښه مثال یې دغه و
بل هیومن ټي سیل لیمفوما د ډاکټر صاحبانو چې هغه ټایپ 1 او ټایپ 2 د په انسانانو کې د چی سبب کیږي اکیوټ ټي سیل لیمفوما او یا هم ټي سیل وریانټ اف هيري سیل لیوکیمیا دا به د خیر ورسته وایي او یا هم موږ تاسو پیژو هپاتایټس سي خپل سره کوم وایرس ده ارني او شی راوسته کوي هپاتوسیل کارسینوما چې ماته استمخ کې لا بحث ور باندې وکړو دلته بیرته ډاکټر صاحبانو د دغه میکانیزم یې څه راغلی دی لکه مثلا انکوجینیسیس اف واټ هیومن ټي سیل لیمفوما لوکیمیا وایرس صحیح ده چې دا خپله یو ار ان اے وایرس ده دا ډاکټر صاحبانو په انسانانو کې انکوجینیک وایرس ده خو دا یوه خبره په یاد لرئ چې دا یوژولي زموږ تاسې سی ډي 4 مالیکولونه په نښه کوي لکه ایچ آی وي خپله د دې خاندان څخه ده صحیح ده ایچ آی وي وایرس د کوم خاندان څخه ده د دغه خاندان څخه ده صحیح ده هیومن ټي سیل لیمفوما وایرس په یاد باندې ما تاسو ته ویلي وو دغه ایچ آی وي په ځای کې ما تاسو ته دغه خبره کړې ورې مې یو ریفرنس ورکړو زه پوهېږم چې دغه ستاسې یې ده په دې باندې په یو ځای کې ما یو ریفرنس هغه هم د دې خاندان څخه ده صحیح تاسې بیا وګورئ دا عموما د ټروپیزم د کومو حجراتو لپاره لري د ټي حجراتو لپاره لري صحیح ده دوی کولی شي چې همدارنګه د مرتزلي معافیته حجراتو ځینې سرطانونه رامنځته کړي صحیح ده خو دوی په خپله ډاکټر صاحبانو یو کوم خاص وایرس انکوجین نه لري یا انکو پروټین نه لري دا هم صحیح ده دا کوم خاص ځانګړي انکو پروټین نه لري صحیح ده خو بیا هم دوی کولی شي چې مثلا مختلف جینونه له ځانه وښیي او د یوه جینونو په مرسته باندې ځینې نارمل حجرات واړوي و سرطاني حجرات ته مثلا له هغې جملې څخه موږ تاسې پوهېږو لکه په خاص توګه سره لکه چې شی چې ده ډاکټر صاحبانو ټکس او یا هم ریکس دا ټول داسې پروټینونه دي چې دا ځینې لکه ګروث فکټورونه غوندې کار کوي او ځینې بیا سره کم کار کوي ډاکټر صاحبانو داسې پروټین کار کوي چې هغه د داسې پروټین په ډول سره کار کوي چې هغه ټیومر سپریسر جینونه یې نهیه کوي لکه دلته ما تاسو ته لیکلي دي ډاکټر صاحبانو صحیح ده تاسې بیا هغه جدول په یاد لرئ دوی داسې پروټینونه جوړوي تاسې فرض کړئ چې دغه بیدره 50 ده نو بیدره 50 به سره کم کېږي په دغه کې دغه پروټینونو په وخت کې یا د وایرس پروټینونو په وجه باندې دا به نهیه سي څنګه به نهیه سي ډاکټر صاحبانو راځي د هغو پر سر باندې کښېني هغه خپلیت ته نه پرېږدي لکه هغه ما تاسې ته وایرس ته وویلي په یاد مو دي E2 هیومن پاپیلوما په یاد به شرط E6 E7 وایي پروټین تاسې یې سول ما تاسې ته پرون په هیومن پاپیلوما کې وویل چې هغه یو رقم پروټینونه جوړوي لکه پروټین E6 and A7 چې له هغې جملې څخه هغه ځینې راتلل په کوم جن باندې له پاسه کښېنستل P53 باندې له پاسه کښېنستل او هغه یې غیر فعاله کول ټیومر سپریسر جین ده صحیح په همدې ترتیب سره بل کار دغه پروټینونه چې کوي ډاکټر صاحبانو BCL دا به سره کم کوي اکټیو کوي نو د حجراتو عمر پکې زیاتېږي کله چې دا BCL فعاله شو نو ډاکټر صاحبان د حجراتو عمر ځینې بیا بالاخره د دې سبب کېږي چې ګروث فکټور فرض کوي زیاتوي ګروث فکټور جینونه سره کم کوي زیاتوي سایکلین سره کم کوي ځکه پروټو انکوجن دا ټول تحریکوي او په مقابل کې انټي انکوجن سره کم کوي یا هم مرتبط ټیومر سپریسر جینز چې دي هغه لاس کوي هغه نهیه کوي نو په دغه میکانیزم سره بالاخره مختلفي سرطاني ناروغۍ رامنځته شي لکه په خاص توګه سره هیري سیل لوکیمیا صرف دلته هغه میکانیزم زه تاسو ته وایم نور به د خیره موږ تاسو لوکیمیاګانو په برخه کې دا ټول وایو صحیح دا یو هم نه پاتې کېږي دا ټول وایو چې د هغې جملې څخه یې ځینې هغه پروټینونه وایرل پروټینونه دي لکه مثلا ډاکټر صاحبانو ټکس او ریکس دا تاسو په خپل ځان سره مطالعه کوئ او یا هم ځینې نور فکټورونه دي لکه ترانسکرپشن فکټورونه لکه په خاص توګه سره NF KB او دغسې نور صحیح چې دا په خپله داسې کار کوي ډاکټر صاحبانو لکه انټرلوکین مو په یاد دي آفرین انټرلوکین چې و خپله ګروث فکټورونه و ما تاسو ته ویلي وو مثلا لکه انټرلوکین 1 شی تنبیه کول انټرلوکین 1 کوم حجرات مکروفاج څخه ازادېدل مکروفاج څخه او ټي لیمفوسایټ یې تنبیه کول همداسې وکړه او دې بیا خپله انټرلوکین 2 جوړول صحیح انټرلوکین 2 جوړول او بیا بالاخره چې هغه ګروث فکټور په ډول سره کار کوي بیا د هغوی لپاره ریسپټر چې جوړ بیا به راځي دا بیا تنبیه کول بیا همدارنګه انټرلوکین 4 بیا چې تنبیه کول موږ تاسو پوهېدو چې بي لیمفوسایټ نو عموما دغه چې دي د ترانسکرپشن فکټورونه همدغسې کار کوي لکه انټرلوکین یعنې مستقیما راځي خپله په دې حجراتو باندې له پاسه داسې اخوځي جوړې دي یا د سرطاني حجراتو په وخت کې ورباندې جوړېږي او هغه تنبیه کوي په نتیجه کې به
دا فتوی او بالاخره حجروي ویشونه تنویه کوي. صحیح. ښه په هر صورت بالاخره دغه اخیری سلاید د ډاکټر صاحبانو خلاصه ده. په پای کې موږ تاسې په دې وتوانېدو چې ووایو چې بېشکه چې په نړۍ کې 100% کینسرونه د وایرسونو په واسطه رامنځته کېږي او په دې کې هم شک نشته چې لومړی ځل دغه وایرسي ناروغۍ چې سرطاني ناروغۍ ته اوښتې په چا کې وپېژندل؟ په هیومن پپیلوما وایرس باندې ثبت شوې. همداسې ده که یا له هغو نه وروسته ډېرو عالمانو کوښښ وکړو مختلف RNA او DNA وایرسونه یې وپېژندل چې د سالم او د مختلفو خبیثو سرطانونو د رامنځته کېدو سبب کېږي او هغو وایرسونو ته چې سرطانونه رامنځته کوي موږ څه شي ویل؟ انکو وایرس. پر دوه ډوله وو، یو DNA وایرس وو بل RNA وایرس وو. صحیح ده. میکانیزمونه یې موږ تاسې دواړه وویل څه نه څه او انشاءالله بیا په راتلونکي کې په هغه سیسټمیک پاتالوژي کې کوم ځای کې چې وي لنډ به ورباندې بحث کوو. خو په صورت عمومي کې په خلاصه توګه سره موږ تاسې ویلی سو چې هغه سالم سرطانونه چې د وایرسونو په واسطه رامنځته کوي تر ټولو ښه مثال یې څه دی؟ هیومن وارس زخي دی چې د هیومن پپیلوما وایرس په واسطه رامنځته کېږي او بل سالم سرطان چې دی په واسطه رامنځته کېدل هغه څه وو؟ ملوسکم کنټیجوسم چې د څه په واسطه باندې رامنځته کېدل؟ لیپوکس وایرس. په یاد مې دي هغه ګرد ناډیولونه چې اوس ماته او خبیث سرطانونه چې د وایرسونو په واسطه رامنځته کېږي لکه بارکټ لیمفوما د اپسټن بار وایرس په واسطه، نیزوپارنجل کارسینوما د اپسټن بار وایرس په واسطه، پرایمري هیپاټوسیلر کارسینوما د بي او سي وایرس په واسطه باندې چې سي وایرس چې د RNA ده او بي DNA ده. سروایکل سیل کینسر د چې هیومن پپیلوما ټایپ 16 and 18 چې دا خبره یو DNA وایرس ده نه. بل موږ په یو ډاکټر صاحبانو کیپو سارکوما چې اوس موږ تاسو باندې خبرې وکړې دي هرپس وایرس ټایپ 8 وایرس باندې رامنځته کېدل. یا مری کیپو سارکوما چې په اصل کې یو د بلډ ویسل کینسر در د خیره وایو. سي بل موږ په یو پیلورل افیوژن صحیح ده د بیس او بیس لیمفوما د چی په واسطه رامنځته کېږي؟ هیومن هرپس وایرس 8 په واسطه باندې رامنځته کېدل چې همدغه پورته موږ تاسو څخه یادونه هم وکړه. بل اډلټ ټي سیل لوکیمیا اینڈ لیمفوما د هیومن ټي سیل لیمفوما وایرس په واسطه باندې یا هیومن ټي سیل لیمفوما لوکیمیا وایرس په واسطه ټایپ 1 او ټایپ 2 دغه په واسطه باندې بالاخره مختلف سرطانونه رامنځته کېدل. نو بالاخره موږ تاسو ویلی سو چې په انسانانو کې مختلف شمېر کینسرونه د وایرسونو په واسطه رامنځته کېږي لکه په دغه پکچر کې دغه بیناین ټیمورونه دي لکه ملوسکم کنټیجوسم چې ما تاسو ته مخکې ویل او یا هم پپیلوما چې وارپس دي خاص توګه سره ټایپ 1 2 4 and 7 دا انوسنټس دي نه. او خبیث سرطانونه چې دي ډاکټر صاحبانو لکه نیزوپارنجل کارسینوما د اپسټن بار وایرس په واسطه، بارکټ لیمفوما د چی په واسطه باندې اپسټن بار وایرس په واسطه باندې، اډلټ ټي سیل لوکیمیا لیمفوما د چا په واسطه باندې هیومن ټي سیل لیمفوما وایرس ټایپ 1 او ټي سیل وارینټ هیرس دغه سیل لوکیمیا دا هم د همدغه وایرس په واسطه باندې خو ټایپ 2. بل موږ پیژنو هیپاټوسیلر کارسینوما د هیپاټایټس بی او سی په واسطه، بی سیل لیمفوما د هیومن هرپس وایرس 8 او کارسینوما اف سرویکس د هیومن پپیلوما وایرس ټایپ 16 and 18 او کیپو سارکوما چې د بلډ ویسلز کینسر ده ماته ویلي هغه هم د هیومن هرپس وایرس ټایپ 8 په واسطه باندې رامنځته کېږي. ښه ډاکټر صاحبانو له دې جملې څخه تاسو پوهېږئ دا بارکټ لیمفوما صحیح بارکټ لیمفوما ما خپله لیدلې دلی واقعات ما تقریبا تر اوسه پورې په تیر کال کې 3 واقعات ما د بارکټ لیمفوما لیدلي. صحیح. Stop the video.